سلامونه او نیکې هیلې پیرزویانې دي او پښتو د درسونو په جریان کې جدا کېدونکي فعلونه په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو د نن ورځې درس ته Lektion 23 یعنې 23م درس Trennbare Verben. Trennbare Verben یعنې separable verbs یعنې جدا کېدونکي یا جلا کېدونکي فعلونه. نو راځئ شروع کوو. Trennbare Verben یعنی جلا یا جدا کېدونکي فعلونو ته ویل کېږي په جرمني ژبه کې. نو جلا کېدونکي فعلونه یا Trennbare Verben کوم فعلونه دي؟ جدا کېدونکي فعلونه هغو فعلونو ته ویل کېږي کوم چې په دوو برخو د جلا کېدلو وړتیا لري. یعنی د جلا کېدو وړ وي. ته کولی شې چې یو Trennbare Verben چې هغه فعلونه دي هغه سره جدا کړي، په دوو برخو باندې یې وویشي او هغه یوه ځانګړې معنا یو مطلب لري. راځئ دلته به یې په ډېرو مثالونو کې روښانه کړو تر څو ټول کتونکي په ډېره اسانۍ سره پرې وپوهېږي. مثلا abholen. abholen یعنی یو شی اخیستلو ته وایي. abholen نو اب ځینې جدا کېږي او هولن یوه ځانګړې معنا لري چې وروسته به یې په مثالونو کې تشریح کړو پسې. zu machen یعنی جوړولو ته وایي. zu machen یو څه شی جوړول. همدارنګه abfahren. abfahren یعنی سفر کول، یو چیرته تلل. نو ابسیده zu او ab دو ته پریفکس یعنی مختاړی ویل کېږي. یعنی دا مخکې د دې فعلونو سره چې هغه اساسي هغه اصلي فعل چې machen ده، هولن ده او fahren ده، د دغو سره یو پریفکس یعنی مختاړی یو ځای سو، د هغو معنا یې هم تغییر کړه او دا ځینې جدا کېدلی هم سي. تاسو یې کولی سئ چې ځینې جدا یې کړئ. اب جدا کړئ ځینې د هولن نه، zu جدا کړئ او اب جدا کړئ او همداشان ډېر نور فعلونه هم موجود دي. نو fahren، هولن او machen دا د verbs term یعنی د فعلونو هغه اساسي برخه ده، یعنی دا یې ریښه ده. یعنی دو ته د اساسي فعل چې ده د هغو برخه ده fahren ده، هولن ده، machen ده، چې هغو ته په جرمني ژبه کې verbs term ویل کېږي، یعنی د فعلونو ریښه یا برخه. او دا فعلونه چې دي چې کله دا Trennbare Verben دي چې کله پریفکس یا مختاړی ورسره یو ځای سي د اساسي فعل سره هغه یو ځانګړې معنا اختیاروي. راځئ په ډېرو مثالونو کې به یې تشریح کړو او په ډېره خلص شکل سره به تاسو وپوهېږئ چې کوم یو فعلونه جدا کېدونکي دي، چې کوم فعلونه جدا کېدونکي دي. Die Position von Trennbaren Verben هغه موقعیت د جدا کېدونکو یا جدا کېدونکو فعلونو درته ښیو چې چیرته موقعیت لري. راځئ په دې مثالونو کې به جدا کېدونکي فعلونه پوزیسیون یا د هغوی موقعیت درته وښیو. مثلا Er steht um 5 Uhr auf. Er steht um 5 Uhr auf یعنی دی په 5 بجې راپورته کېږي. دا یو مثال ده. نو دلته به یې تاسو ته وروسته د دې مثال نه وروسته تشریح کړم چې دلته موقعیت چیرته واقع کېږي د Trennbaren Verben. Dann fährt zur Arbeit ab. وګورئ دلته fährt یعنی abfahren ده هغه مو جدا کړ، ab ځانته سو او fährt چې دلته مو کنجګیټ کړل fährt باندې بدل سو fahren abfahren ده په اصل کې. نو دا جدا کېدونکي فعلونه سول. موقعیت یې چیرته ده؟ یعنی then fährt zur Arbeit ab یعنی وروسته بیا کار ته ځي یا کار ته سفر کوي د کار لپاره. نو دلته وګورئ هغه اساسي فعلونه چې ول یا موږ چې جدا کړل دلته مو کنجګیټ کړل aufstehen ده. auf مې جدا کړل او stehen په state باندې تبدیله سو aufstehen ده په اصل کې. ویني دویم abfahren په دویم مثال کې ab ځینې جدا سول او fahren په fährt باندې کنجګیټ سو. یعنی وګورئ د verbs term یعنی هغه د اساسي فعلونو چې هغه د fahren ده او stehen ده هغه مو په پوزیشن سوا یعنی په دویم پوزیشن کې په دویم موقعیت کې واقع سو. نو چیرته چې تاسو ګورئ مثالونو کې
هغه د verbs شتم سوي، هغه د اساسي فعلونه سوي، هغه په دویم موقعیت کې باید وکارول سي یا راوړل سي یا موجود دي. نو د verb شتم position 2 یعنی د اساسي فعلونو یا هغه اصلي فعلونو موقعیت په یو جمله کې دویم موقعیت کې ده، او د هغوی پریفکس ده یا مختاړی چې ده چې مخکې ورسره یو ځای سوی ده هغه په اخري کې راوړل کیږي، او په اخري کې ده شتین چې سو هغه په دویم پوزیشن کې سو. په دې مثالونو کې تاسو کتلی سئ او دلته مو نشانه هم ورسره کړې ده. نو Trinnbare Verben kommen die. Alle trinnbaren Verben mit diesen Präfixen sind trinnbare Verben. یعنی ټول جدا کېدونکي فعلونه د دغو مختارو سره چې دلته یې تاسو ته اوس ښایو هغه ټول جدا کېدونکي فعلونه دي. Alle trinnbaren Verben mit diesen Präfixen sind trinnbare Verben. یعنی ټول جدا کېدونکي فعلونه د دغو لاندنیو مختارو سره چې مخکې ورسره یو ځای سوی وي هغه برخې سره دا ټول جدا کېدونکي دي. لومړی یعنی ټول جدا کېدونکي فعلونه لاندني مختارو سره جدا کېدونکي فعلونه دي. دا یې ترجمه ده. لومړی وګورئ اب دا جدا کېدونکی ده که چیرته دا مختاړی یا دا پریفکس د کوم یو فعل سره ول یا د verb شتم سره ول هغه جدا کېدونکی ده. یعنی اب چې چیرته ولیدل چې په اب سره کوم فعل شروع سوی ول هغه جدا کېدونکی ده. دویم عین که چیرته موجود ول د کوم فعل سره هغه جدا کېدونکی ده، یعنی د کوم verb شتم ول او لومړی ورسره عین موجود ول یعنی په عین سره هغه فعل شروع سوی و هغه هم جدا کېدونکی ده. دریم auf که د کوم فعل سره auf موجود ول هغه هم جدا کېدونکی ده یا جلا کېدونکی ده. فو چې ورسره یو ځای ول مخکې یعنی مختاړی یې ول مخکې ورسره یو ځای سوی ول مختاړی مطلب دا چې مخکې ورسره یو پریفکس یا پریفکس یو ځای سوی ده د هغو فعل سره. همدارنګه پنځم څو چې ول فیست ول هند ول فیان ول همدا ټول چې ول دا ورسره مختاړی ول یعنی دا پریفکسن ول دا جدا کېدونکي فعلونه یا trinnbare Verben دي. ورپسې نهم zurück hier an aus zusammen یعنی دا ټول چې دا پریفکسن مې ولیدل یا دا مختاړي په کومو فعلونو سره موجود ول هغه ډایرکټ جدا کېدونکي فعلونه دي. نو هغه تاسو کولی سئ چې جدا یې کړئ د verb شتم چې ده هغه اساسي فعل چې ده هغه په دویم پوزیشن کې راوړئ په دویمه برخه کې ولیکئ او همدا مختاړي چې دي یا پریفکس چې دي یا پریفکسن په جرمني کې ورته وایي هغه د جملې په اخر کې وکاروئ. نو دا باید تاسو په یاد ولرئ او دا په ډیر اساني شکل سره تاسو یادولی سئ. نو بیا به ډیر مشکل ته ضرورت نه وي، یوازې دا په نظر کې لرئ همدا ټول پریفکسن. راځو اوس مثالونه ګورو. اب د اب نه شروع کوو. دلته به زه دوه مثالونه وړاندې کوم. یو به په ګیګنوارت یا پریسینس کې وي یعنی په حاضره زمانه کې په موجوده زمانه کې، او بل به وي په فګنګنهایت یعنی په تیره زمانه کې به وي. دا به په موجوده یعنی حاضره زمانه کې وي یا پریسینس یعنی پریزنت په انګلیش کې ورته ویل کېږي، او دا به په فګنګنهایت یا پاست ټینس کې وي یعنی تیره زمانه کې به وي. راځئ لومړی مثال وګورو. Sie holt ihren Sohn von Kindergarten ab. ګوره اب هولن ده فعل اب هولن ده موږ تاسو ته مخکې تشریح کړل که چیرته کوم فعل سره پریفکس یعنی پریفکس یا مختاړی اب یو ځای سوی و هغه جدا کېدونکی ده. نو اب هولن مو جدا کړل اب مو ځان ته کړ هولن مو ځان ته کړ. نو sie holt ihren Sohn von Kindergarten ab یعنی دی خپل زوی له وړکتون څخه ورواخیست یا هغې خپل زوی له وړکتون نه اخلي یعنی دا پریزنت ده یعنی اوس زمانه ده یعنی دا یوه ښځه ده خپل زوی له وړکتون نه اخلي دا اوس یعنی پریزنت ټنس ده. همدارنګه راځئ په فګنګنهایت کې وګورو. sie hat ihren Sohn von Kindergarten abgeholt یعنی دی خپل زوی له وړکتون نه راخیستی ده یا یې د وړکتون نه وړی ده. نو اب هولن په اب geholt یعنی د
past tense یا د Vergangenheit سره گی یو ځای سو یعنی participle 2 ده نو abgeholt سو دا یې په present tense کې ده او دا په دویم مثال یې په Vergangenheit یعنی past tense کې ده نو دا دواړه مثالونه تاسو تشریح کوي که چیرته کوم فعلونه په اب سره شروع سوي ول هغه جدا کېدونکي یا جلا کېدونکي فعلونه دي یا ټرنباغه ویافن د ډلې څخه ده تاسو کولی شئ چې جدا یې کړئ سره ورپسې ein چې کله چېرته دغه پریفکس یا پریفکس یا هم مختړی د کومو فعلونو سره وي د هغوی په اړه باندې به مثالونه ولرو په حاضره زمانه کې او په تېره زمانه کې راځو مثال ته die Familie Umaid kauft Samstag ein یعنی د امید کورنۍ هره شنبه سودا کوي یا خریداری کوي نو einkaufen ده نو einkaufen ein جدا سو kaufen جدا سو نو دا هم د ټرنباغه ویافن د ډلې نه ده راځو د تیر په اړه باندې مثال Die Familie Umaid letzte Samstag eingekauft یعنی د امید کورنۍ تیره شنبه خریداری کړې ده یعنی دا تیره زمانه ده نو ein سو einkaufen د دغه سره دا participle 2 سو نو دا تیره زمانه ده نو په دې دواړو مثالونو کې ټرنباغه ویافن کتلی سئ راځئ نور مثالونه وګورو د auf که چیرته همدا پریفکس یا مختړی د کومو فعلونو سره موجود و د هغوی په اړه باندې به په حاضره زمانه او په تېره زمانه کې دوه مثالونه ولرو راځئ لومړی مثال وګورو sie steht täglich um 8 Uhr auf یعنی دا یا هغه روزانه په 8 بجې راپورته کېږي یعنی د ورځې په 8 بجې راپورته کېږي نو aufstehen چې سو هغه د ټرنباغه ویافن له ډلې نه ده دلته موږ جدا کړل سره همدارنګه وګورئ چې auf چې ده هغه پریفکس ده کوم یو چې په am ende یعنی په اخري کې راوړل کېږي او stehen چې ده هغه د verb stem ده هغه پوزیشن 2 یعنی په دویم پوزیشن کې په دویم موقعیت کې راوړل کېږي stehen auf دا هم پریفکس ده دویم مثال چې ده sie ist gestern um 8 Uhr aufgestanden sie ist gestern um 8 Uhr aufgestanden یعنی هغه پرون په 8 بجې راپورته شوې ده دا past tense ده یعنی تیره زمانه ده راځئ نورو مثالونو ته vor یعنی دوه مثالونه به ولرئ په presens کې او په Vergangenheit کې د دې لومړنی مثال د په حاضره زمانه کې Die Oma bereitet ein leckeres Abendessen für die ganze Familie vor. یعنی انا د ټولې کورنۍ لپاره خوندوره یا په زړه پورې ماښامنۍ یا د ماښام ډوډۍ تیاره یا آماده کړې ده یعنی انا چې ده هغه د ټولې کورنۍ لپاره خوندور خواړه د ماښام لپاره یا د ماښامنۍ یا د بیګا لپاره آماده کړي دي نو فوسیسو هغه پریفکس ده یا مختړی ده او bereiten چې ده هغه څه شی ده او bereiten چې ده هغه د verb stem ده نو دواړه جدا سول راځي دویم مثال ته وګورو letzte Woche die Oma ein leckeres Abendessen für die ganze Familie vorbereitet یعنی تیره اونۍ انا د ټولې کورنۍ لپاره په زړه پورې ماښامنۍ چمتو کړې یا آماده کړې وله نو دا Vergangenheit سو راځئ همدې نورو مثالونو ته سو په Gegenwart یعنی presens یعنی present tense او همدارنګه په Vergangenheit کې به مثالونه ولرو نو که چیرته مو په کومو فعلونو کې سو پریفکس ولیدو هغه ډایرکټ څه شی ده ټرنباغه ویافن یعنی هم جدا کېدونکی فعل ده راځئ مثال ته وګورو stimmt dem Vorschlag seiner Kollegen zu یعنی دی د خپلو همکارانو پیشنهاد سره همغږی ده یا د خپلو همکارانو پیشنهاد مني کوم یو چې حاضره زمانه ده څو چې ده هغه پریفکس ده نو هغه جدا سو جنې او دلو stimmt نه چې هغه کوم یو چې ده هغه د verb stem ده راځئ دویم مثال ته letztes Mal hat dem gleichen Vorschlagen seiner Kollegen nicht zugestimmt یعنی تیر وخت د خپلو همکارانو د عین پیشنهادونو سره نو همغږی تیر وخت د خپلو همکارانو د عین یعنی gleichen
پیشنهادونو سره نو همغږی یا هغه یې نو منلی نو څه شی سلو دلته څو چې سو هغه پریفکس ته ګیسي سو هغه په پارټیسیپس وای باندې بدل سو او شټیمن سي په شټیم سو کانجوګیټ سول نو څو گشتیم باندې راغی په تیره زمانه کې یا په فگنگن هایت کې فورشلاگ یعنی پیشنهاد چې سو په دې حاضره زمانه کې ولو دلته فورشلاگن یعنی جمع ده پیشنهادونه راځي نور مثالونو ته هن په حاضره زمانه کې یا پریسنس کې لومړنی مثال ده Rosenmontag ist nächste Woche und ich wollte nach Köln fahren. Was haltet ihr davon? Fahren wir hin? Yani, څه مطلب ده Rosenmontag ist nächste Woche یعنی راتلونکي هفته د ګلونو دوشنبه ده کوم یو چې په آلمان یا جرمني کې د رخصتي ورځ ده نو هغه ته Rosenmontag وایي دا خاصتا په کولن کې لمانځل کیږي د کولن په ښارونو کې شاوخوا یا د کولن په ښار کې نو مطلب Rosenmontag ist nächste Woche یعنی راتلونکي دوشنبه څه شی ده د ګلونو دوشنبه ده چې هغه ته د ګلونو دوشنبې په نامه یا د Rosenmontag یې نومولې ده und ich wollte او زه غواړم nach کولن ته fahren سفر وکوم یا زه غواړم کولن ته لاړ شم ورپسې was haltet ihr davon یعنی ته څه فکر کوې fahren wir hin یعنی ځه چې ځو یعنی راتلونکي هفته د ګلونو دوشنبه ده او زه غواړم چې کولن ته لاړ شم ته څه فکر کوې دا یوه سوالیه ده fahren wir hin یعنی ځه چې ځو همدا په حاضره زمانه کې د Trinbagen werden sie hin سره راغلی وي د هغوی مثال ده hinfahren دا سره جدا سول نو په فگنگن هایت کې مثال به تاسو ولیکئ په کمنټ باکس کې نو د پورته د فگنگن هایت حالتونو په ریفرنس سره یا هغوی ته په کتلو سره به تاسو د عین مثال په څه شي کې ولیکئ یا په فگنگن هایت یا په past tense یا په تیره زمانه کې ولیکئ کوم چیرته زده ول مهرباني په کمنټ باکس کې ولیکئ همدارنګه بل مثال چې ده په دې کې به هم د ګیګنفارت یا پریسنس او همدارنګه په فگنگن هایت کې مثالونه ولرو نو که چیرته تاسو فیان په کومه فعلونو کې پریفکس راغلی ول نو هغه هم جدا کېدونکی ده په دې مثال کې به وګورو sieht Freitagabends immer fern یعنی دی همیشه هره د جمعې شپه تلویزیون یا ټیوي ګوري نو abends دلته راغلی ده که چیرته د ایز په اخري کې ورسره راغلی ول یعنی هغه د همیشه یعنی د هرې ورځې د هره جمعې ماښام یا ماخوستن هره د جمعې شپه د ټیوي ګوري نو دا ایس چې ورسره راغلی ول د هر فعل سره هغه د همیشه والي په مطلب ده نو دلته هم فیانسي سو هغه پریفکس ده یا مختاړی ده یا مخکې ورسره یو ځای سوی ده نو او زینسي ده هغه څه شی ده هغه د verb stem ده یا اساسي فعل ده نو دا دواړه سره جدا سول sieht Freitagabends immer fern همدارنګه راځو د فگنگن هایت مثال ته hat gestern nicht fern gesehen یعنی د پرون ټیوي نه ده کتلی hat یعنی فگنگن هایت تیره زمانه ده gestern یعنی تیره ورځ پرود ورځ nicht fern gesehen یعنی د نه ده ټیوي کتلی یا لیدلی فیانسي سو هغه پریفکس ده ګیسي راغی هغه په پارټیسیپس وای باندې بدل سو او زینسي ده هغه لیدلو ته ویل کیږي نو پرون یې نه ده لیدلی دا تیره زمانه ده نو د همدې فگنگن هایت مثال تاسو کولی شئ چې ریفرنس یې کړئ یا ماخوذ کړئ په تیرني مثال کې چې کوم یو متاسو نه و جوړ کړی د دې په ریفرنس سره هغه هم جوړ کړئ همدارنګه څوک د هغه د حاضره زمانې په اړه باندې مثال او د فگنگن هایت په اړه باندې مثال لومړی مثال ده wann kommst du von Urlaub zurück یعنی د رخصتۍ نه واپس کله راځي نو zurück چې سو هغه پریفکس ده یا مختاړی ده او کامن چې ده هغه د verb stem ده یعنی zurück کامن سره جدا سول په دوه برخو باندې یعنی لومړنۍ برخه او چې هغه سو مختاړی ځان ته سو په اخري کې راغی
او د وی اف شتم چې دا هغه اساسي فعل چې دا هغه په دویم پوزیشن کې موقعیت ولري، دویم موقعیت کې راغی. راځي دویم مثال ته bist du schon von Urlaub zurückgekommen، یعنی آیا ته د رخصتۍ نه واپس راغلی تیر زمانه ده. نو du bist schon یعنی ته یې مخکې نه د رخصتۍ نه راغلی. نو همدا دوه مثالونه ول. همدارنګه نور د ټرینباغه بیافن په اړه باندې مثالونه ولرو په حاضره زمانه کې او په تیره زمانه کې. نو هي چې د هغه که چېرته کوم ویاف فعلونو کې چېرته راغلی ول همدا مختاړی، نو هغه به څنګه په جملو کې جوړوي یا استعمالوي. نو احمد kommt bitte hier یعنی احمد مهرباني دلته راشه. نو هي چې سو هغه پریفکس ده او کامن چې ده هغه د ویاف شتم یا اساسي فعل ده. نو هي کامن مو جدا کړ، هي په آخري کې راغی او کامن مو کنجوګیټ کړ په دویم پوزیشن کې موقعیت ولرو یا په دویم پوزیشن کې راغی. همدارنګه دویم مثال ته ګورو. Ich habe ihn gefragt یا ما ترې وپوښتل یا ما د ده نه پوښتنه وکوله aber مګر ist noch nicht hier gekommen مګر دی تر اوسه نه ده راغلی. نو دا هم Vergangenheit so. Ich habe ihn gefragt یا ما ترې وپوښتل. نو همدا دوه مثالونه هم ول. راځو بل مثال ته چې که چېرته ان راسي، ان مختاړی یا پریفکس راسي، نو هغه به څنګه جدا کوو په حاضره زمانه کې. Wann fängt der Kurs an یا wann fängt der Kurs an یعنی کله کورس شروع کیږي. نو anfangen د په اصل کې ان مو جدا کړ، fangen مو جدا کړ په دویم پوزیشن کې راغی. نو anfangen هم له ټرینباغه بیافن له ډلې نه ده. نو که چېرته تاسو ان پریفکس یا ان مختاړی په کومو فعلونو کې ولید هغه ډایرکټ جدا کېدونکی فعل ده یا ټرینباغه ویاف ده. راځئ دویم مثال ته. Der Kurs hat vor einer Woche angefangen. Der Kurs hat vor einer Woche angefangen یعنی کورس د یوې اونۍ وړاندې یا مخکې پیل شوی ده. نو همدا مثال سو. راځئ نورو مثالونو ته د جدا کېدونکو فعلونو نه. که چېرته اوس مختاړی یا اوس پریفکس په کومو فعلونو کې راشي نو هغه به څنګه جدا کوو. نو همداسې په حاضره زمانه کې مثال ده. هم دو مثال کې schaltest du bitte den Computer aus یا مهرباني وکړئ کمپیوټر بند کړئ. نو اوس چې ده هغه هم پریفکس ده یا مختاړی ده. همدارنګه په تیره زمانه کې مثال ده. منصور hat ihn gerade ausgeschaltet یعنی منظور هم هغه همدلاسه یا سمدواره یا مستقیم بند کړ. نو دا دوه مثالونه ول. راځئ نورو مثالونو ته وګورو. لوس که چېرته هم دا لوس مختاړی یا پریفکس په کومو فعلونو کې موجود و هغه همداسې جوړوو. Der Junge lässt seiner Freundin los یعنی هلک خپله انډیواله ته رخصت ورکړ یا یې خپله انډیواله پرېښودله. نو لوس چې سو هغه هم پریفکس ده او لاسن ده هغه مو کنجوګیټ کړل. نو همدا هم ټرینباغه بیافن ده. Der Junge یعنی د هلک د ځوان lässt seine Freundin د ده انډیواله یا ګرلفرینډ los. نو مطلب دا یې معنا ده چې هلک خپلې انډیوالې ته رخصت ورکړ یا یې خپله انډیواله پرېښودله. راځو په Vergangenheit کې مثال ولرو. Sie hat diese verrückte Idee nie losgelassen یعنی هغې هیڅکله هم د احمقانه نظر یا نظریې ته اجازه ورنکړه. د جدا کېدلو د احمقانه نظریې ته اجازه ورنکړه یعنی نشوه تیر جدا. نو همدا هم په تیره زمانه کې مثال ده. همدارنګه ویګ که چېرته ویګ راغی په کوم فعلونو کې پریفکس نو هغه هم جدا کېدونکی ده. bring bitte die Müll weg یعنی مهرباني کثافات لرې کړئ. ویګ لرې کولو ته وایي. نو ویګ برینګن چې سو هغه جدا کېدونکی فعل ده. نو ویګ هم پریفکس ده. همدارنګه په تیره زمانه کې مثال ده. hast du den Müll weggebracht hast du den Müll weggebracht آیا تاسو کثافات لرې کړي دي. او ګیسې سره راغی هغه مو په
Partizipium zweiter, weg da هغه prefix ده نو ویګ غږ ځینې جوړ سو په تېره زمانه کې. نو همداسې ټول مې تشریح کړ. امید لرم چې پرې وپوهېږئ په ډېر اسانه شکل سره. یعنې دا میتود مو په ډېر د تاسو د ښې د اسانه زده کړې لپاره غوره کړی ده او زه هر څه تاسو ته تشریح کوم. همدارنګه nach Gegenwart یا Präsenzki راځو مثال ته. Ich denke ernsthaft darüber nach. Ich denke ernsthaft darüber nach. یا زه په جدي توګه د هغه په اړه فکر کوم. یعنې nachdenken چې ده هغه هم د Trinnbacher Verben له ډلې نه ده. nach جدا سو، کوم یو چې prefix ده او denken چې سو هغه مو conjugate کړ. نو nachdenken جدا سره جدا کېدونکی ده. همدارنګه بل مثال چې ده په تېره زمانه کې hast du über die Idee nachgedacht. Hast du über die Idee nachgedacht. آیا ته د همدې نظر په اړه باندې بیا فکر وکړ. nachgedacht یعنې تا فکر کړی ده، یعنې تېره زمانه ده. nach چې سو هغه prefix ده. ګي چې ورسره راغی هغه Partizip zweiter په تېره زمانه کې بدلوو او dacht چې سو یعنی دی denken مو واړو په تېره زمانه کې. denken په dacht باندې بدلیږي، یعنی nachgedacht یعنی تا فکر کړی د تېره زمانه ده. راځو هم د اخیرني Trinnbacher Verben مثال ته. په mit چې سو هغه که چېرته mit prefix یا مختاړی راغلی ول د هغوی په اړه باندې په حاضره زمانه کې مثال څنګه جوړوو. machen Sie unsere Arbeitsgruppe mit یعنی زموږ په کاري ګروپ کې ګډون وکړئ یا ګډون وکوئ. نو mit چې سو هغه prefix ده یا مختاړی ده جدا سول. د مخ نه په اصلي کې mit machen ده یعنی یو ځای جوړول یا یو ځای کار کول. نو machen چې سو هغه هم د verb stem ده. نو د هغوی په Vergangenheit کې مثال یعنی په تېره زمانه کې مثال د تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو کولی شئ چې د mit په اړه باندې که چېرته د هغو جدا کېدونکي فعلونو چې mit یې مختاړی وي یا mit سره مخکې راغلی وي، د فعل نه مخکې mit راغلی وي، هغه ته مختاړی ویل کېږي یا ورته prefix وایي. نو که چېرته کوم فعل تاسو ته معلوم وي یا پوهېږئ چې هغو سره mit راغلی وي او جدا کېدونکی فعل وي، که چېرته mit مې ولیده هغه حتما جدا کېدونکی فعل ده. نو mit machen د هغوی په اړه باندې مثال په Vergangenheit کې ولیکئ. یا که چېرته مو Vergangenheit کې نه زده نو په حاضره یا پرسین زمانه کې که ولیکئ هم مشکل نشته. په کمنټ باکس کې بیا تشریح ورسره ولیکئ چې تاسو کوم یو مثال باندې پوهېږئ. نو همدا و د درس د Trinnbacher Verben په اړه باندې یا د جدا کېدونکو فعلونو په اړه باندې ډېر مختصر او خلاصه په ډېر اساني میتود سره درس. امید لرم چې تاسو به ډېر څه ترې زده کړئ. په راتلونکي ویډیو کې به یا درس کې به د Trinnbacher Verben یا د نه جدا کېدونکو فعلونو په اړه باندې درس ولرو. نو دا درسونه ډېر مهم دي، تاسو همیشه ورسره سروکار لرئ. نو دا د Trinnbacher Verben په اړه باندې همدا درس په دقیق ډول سره زده کړئ. انشاءالله په راتلونکي درس کې به زه تاسو ته نه جدا کېدونکي فعلونه یا هغه فعلونه چې نه جدا کېږي یا Trinnbacher Verben ورته ویل کېږي هغه به تاسو ته تشریح کړم. نو د درس د لیدلو نه مو نړۍ مننه. که چېرته کومه پوښتنه لرئ او یا مشکل لرئ مهرباني په کمنټ باکس کې ولیکئ. نور نو چوس، د خدای په امان، په آرام سپارم. بای بای und auf Wiedersehen.